یلکه زور د ښه او کنه ستا کار ختم شو او پاسپورت یې جوړ شو د جنونو فرم ولاړې هلکه یو بل را خوشې کوي مننه رورجانه ډېر ښایسته پاسپورت دې راته جوړ کو او کنه تک شین دی یا نه لاړم السلام علیکم وعلیکم السلام زه ورځه هلکه یو بل را خوشې کوي سلام علیکم پولیس ماما وعلیکم السلام ویا ستاسو مشکل دی پولیس ماما زه غواړم ځان د پاسپورت جوړ کما ښه ډېر ښه دا خو ډېر ښه خبره چې ته ځان د پاسپورت جوړې دا راته ووایه چې نوم دې څه دی د خیره سره پولیس ماما زما نوم دی شرم یلکه دا لا څنګه نوم دی شرم دا نوم در باندې چا ایښی دی پولیس ماما دا را باندې پلار مبارک ایښی دی ښه پلار مبارک دې در باندې ایښی دی نو دا راته ووایه چې د پلار مبارک نوم دې څه دی پولیس ماما د پلار نوم مې دی ناولې یلکه ما د ښکاري لکه چې تاسو خانداني ګډوډ یئ بابا جانا یو خو دا پاسپورت غټ مشکل شو مخکې به چې د کابل نه پېښور ته ځو نو بغیر د پاسپورت نه بتلو اوس یې راته د پاسپورټونه غم پکې راوښته خو هغه هم یو خلک دي او موږ هم یو خلک یو ټول پښتانه یو سره چې خپل وطن مو مخکې او اوس دا د مشکلات پکې راویستې دي مړه بس څه پکې بچې دا خو د دنیا معاملې دي خو بس خیر دی مونږ ټول یو خلک یو مونږ څوک هم نشي بیلولی دا خو لا پاسپورت دی چې بیخي ټرانسپورټ هم راپسې راوړي مونږ څوک نشي بیلوی د خیره سره او کنه لکه د مار غوندې صحیح ده بابا خو مخکې ګوره هسې نه چې اوس هم سپلېږي ګاډی ونه جنګې مړه زما شرمه زویه تا ته چا ویل چې بابا سره دې په ګاډي کې کښېنه هغه په سترګو باندې کمزوری دی اخر یې راته سپلۍ کړلي او چې ګاډی وجنګولو وی خوري ته ولې جاړې دا خو د ژوند معاملې دي دا خو پکې راځي هر انسان مړ کېږي وی خوري ته چیرته پوهېږي زما خو همدغه یو زوی ولو هغه هم رانه سپلی شو ولاړو بره وی زما شرمه زویه وی زما خوږې خوري دومره ډېره مه جاړه خیر دی که ناولې ژوندی د خیره سره ډېر شرمونه به درته راوړي خورې د خبره خو دې د کاڼي کرښه وکړه الله پاک دې راته ناولې ډېره پورې زیات ژوندی لري یاله کوم ورځان والا که ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره او کنه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته